ما ته د کرکټ په تاریخ کې راوښیئ چې یو ټیم چې لا شل کلن نه ده لس اوچتو درجو ته ورسېده نو که دا هم په ډېر کم عمر کړي دي یو وارې چې سل کلن شئ انشاءالله تعالی به څه کوئ ځکه تاسې اوس یوازې یو ټیم نه یې تاسې د افغانستان د راتلونکي قصه یې تاسې هغه داستان یې چې هر افغان په هغې کې ځان ویني او غواړي په هر ډګر کې بریالی شي او دې معنا دا ده چې تاسو هر ځوان ته یو بدیل ژوند ورکړئ هغه ځوان چې ناهیلی